سندرغاړي نیلو جان داسې غلط کارونه ولې کړي دي او د هغې څه مجبوري ده چې داسې غلط کارونه یې شروع کړل. سلامونه دوستانو، سندرغاړي نیلو جان داسې غلط کارونه ولې شروع کړل او د هغې څه مجبوري وه، ملګرو ټول حقیقت در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ملګرو د ویډیو کتو نه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې نیلو جان د پښتو یو مشهوره سندرغاړې ده او په خپل ښکلي غږ باندې ډېر مینوال لري. ملګرو څو ورځې مخکې د سندرغاړي نیلو جان یوه ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوې وه. ټول حقیقت در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. نیلو جان څه موده مخکې په سوشل میډیا انټرویو کړې وه چې په هغې کې نیلو جان د خپل ژوند ټول حقیقت بیان کړی و او د پښتنو نه یې د مرستې اپیل کړی و او ورسره یې خپل د موبایل نمبر هم ورکړی و. خو څو ورځې مخکې د نیلو جان یو بل بیان هم راغلی و چې نیلو جان په بیان کې دا قسمه خبرې کړې وې چې زما د خلکو نه د مرستې دا مطلب نه و چې هغوی دې ما ته په بد نظر وګوري. نیلو جان په بیان کې واضحه کړې ده چې ما ته به چا بار بار رینګونه کول او زما نه به یې د بدکارۍ ډیمانډونه کول او دا به یې راته ویل چې زما سره یوه شپه وکړه نو زه به درله 15,000 روپۍ هم درکړم. ملګرو نیلو جان ویلي دي چې زه سندرغاړی یم، سندرې وایم خو یوه پښتنه پیغله یم. زه د کارونه نه کوم نو بیا ما د پښتنو نه د مرستې غوښتنه نه کوله او د هغې ډېر په افسوس خبره کړې ده چې خلک ولې داسې مجبور او بېوسو خلکو د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخلي. نو ملګرو هیڅکله هم داسې نه دي کول پکار چې د یو انسان مدد نشئ کولی نو هغو ته په بد نظر هم وګورئ. ملګرو دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي وي او که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک کړئ، شیر کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو پورې دلې الله پامان.